له اوږده ځنډ وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو ویش پیل کړی دی، خو د پاسپورټونو د ویش لړۍ لا هم له ستونزو سره مخ ده. پاسپورټ غوښتونکي زیات دي او هغه مامورین چې په کابل کې د پاسپورټ د ویش په اداره کې کار کوي شمیر یې کم دی. ځینې خلک شکایت کوي چې د بیا مراجعې سربیره ورته پاسپورټونه نه ویشل کیږي. ځینې نور د پاسپورټ په اداره کې د واسطو رابطو خبره کوي. د پاسپورټ د ویش لړۍ څنګه روانه ده؟ د دې لپاره راسره له کابل څخه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پاسپورټ د ریاست مشر مولوي علمګل حقانی د سکایپ له لارې وصل شوی دی. حقانی صاحب ستړی مه شئ، لومړی خو ډېره مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. څنګه روان دي کارونه مو د پاسپورټ د ویش په مجموعي توګه که راته ووایي چې تازه مو دا لړۍ پیل کړې ده، څنګه روانه ده، څنګه په مخ کې ځي د تاسو له نظره؟ د پاسپورټ ادارې چې کله په کار پیل وکړو نو په اولو یوه او دوه ورځو کې یو څه مشکلات وو، د خلکو ازدحام بیخي ډیر وو، خو الحمدلله د الله جل جلاله نصرت وو او د ملګرو کوشش وو، نو اوس نظم بیخي برحال ده، یو هیڅ مشکل نشته. د پاسپورټونو توزیع نورماله په ښه طریقه باندې روانه ده او الحمدلله لکه مخکې به چې څومره پاسپورټونه توزیع کېدو اوس د هغې په دوچند باندې پاسپورټونه توزیع کیږي. انشاءالله څه مشکل نشته، ډیره په ښه طریقه د لړۍ د پاسپورټونو جاري ده. ځینې خلک وایي له هغې ورځې نه چې تاسو د پاسپورټ د ویش لړۍ پیل کړې ده دوی مراجعه کوي، د بیا مراجعې سربیره هم ورته تر اوسه پورې د پاسپورټ د ورکولو په برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی. تاسو د دغه خلکو د شکایتونو په اړه څه وایي؟ دمګړی تاسو کومو کسانو ته پاسپورټونه ورکوئ؟ په دې هکله موږ مجلس درلود او په مجلس کې دا فیصله وشوه چې اول حقدار هغه څوک دي چې بانکي حسابونه یې خلاص شوي وو، تر روپۍ داخل کړي وي، هغه 25,000 کم و زیات وو، نو اول به هغو ته پاسپورټونه اجرا کوو او په دویم قدم کې بیا هغو غوښتونکو ته پاسپورټونه اجرا کیږي چې په انلاین ډول باندې مخکې غوښتنلیکونه جمع کړي وو او هغه هم تقریبا د 1.5 لک نه زیات دي، خو په دا منځ کې هغه کسان چې عاجل مریضان دي او یا هغه محصلین چې د تحصیل دپاره بورسونه ورته راغلي دي خارج ملکونو ته ځي او یا هغه دولتي کارمندان چې په رسمي سفر باندې یا د څه د مشکلاتو دپاره د ملک نه بهر وځي، هغو ته به نوي پاسپورټونه اجرا کیږي، دا تر مستثنا دي. ځینې خلک دا تشویش لري چې د پاسپورټونو کاپي یا د پاسپورټونو کتابچې ښایي کمې وي او زر تمامې شي. تر اوسه پورې موږ د پاسپورټونو د کتابچو د کمۍ سره نه یو مخ، موږ 9 لکو نه زیات کتابچې د پاسپورټونو لرو، نو دا 9 لکه کتابچې موږ دپاره ډېر وخت کفایت کی، خو د دې لپاره چې د موږ کار د خنډ سره مخامخ نشي او د افغانستان ملت دا خلک دغه مراجعین د مشکلاتو سره مخ نشي، موږ په پلان کې لرو چې 4.5 میلیونه نور پاسپورټونه هم چاپ او کتابچې تیار وکړو، د موږ سره به تیار پراته وي. یو بل شکایت هم شته دی، وایي د پاسپورټ په اداره باندې بیروبار زیات دی او ځینې خلک په واسطو رابطو او سفارشونو هڅه کوي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. په دې هکله باید دومره ووایم چې دا یو واقعي یو مشکل دی، داسې سفارشونو سره موږ مخ یو، خو موږ یو لایحه او یو طریقه ورته جوړه کړې ده چې د هغې طریقې او د هغې لایحې د مخې موږ پاسپورټونه توزیع کوو او هر هغه څوک چې راځي یا عاجل مریض وي هغه به د دولتي روغتون او یا د صحت عامې مکتوب ورسره وي او دولتي کارمندان چې څه ضرورت لري د پاسپورټ جوړولو ته راځي هغه به د خپل مربوطه وزارت نه مکتوب راوړي او هغه محصلین چې بورسونه ورته راغلي دي هغه هم د خپل مربوطه ادارې وزارت نه مکتوب راوړي. د دې نه بغیر د مکتوب نه موږ دا فیصله کړې ده چې هر قسمه واسطه وي هغه که هر څومره په لوړه سطحه وي موږ نه منلې ده او نه یې منو. ښاغلی حقاني، د ورځې تاسو شاوخوا څومره پاسپورټونه ویشئ؟ 13 اداره کې د ورځې 2.5 او حتی تر 3 زره پورې پاسپورټونه هم توزیع شوي وو، نو موږ اوس
4000 4.5 او تر 4800 پورې پاسپورټونه هم موږ توزیع کړي دي او ما هوډ کړی دی او ملت ته مې ډاډ ورکړی دی چې زه به دغه د پاسپورټونو د توزیع لړۍ د 3000 نه تر 6000 پورې رسوم په تیرېدو د یو څه وخت سره ان شاء الله. نو لکه څنګه چې تاسو ویل تاسو له ګڼې ګوڼې سره مخ یې په کابل کې د پاسپورټ په ریاست باندې بیروبار زیات دی، ولې په ولایتونو کې د پاسپورټ دفترونه نه پرانیزئ څو د ولایتونو خلک همالته لنډ پاسپورټ ترلاسه کړي؟ که دې ته سوچ وکړو چې د موږ په ولایاتو کې جګړه تېره شوې ده، مشکلات ډیر وو او بعضې سامان آلات او ماشینونه هغه د موږ ضایع شوي دي، یو څه مشکلاتو سره مخامخ یو، بعضې کارمندان چې په ولایاتو کې وو هغه هم نشته، دغه کمبود سره هم موږ مخ یو. نو موږ په پلان کې لرو چې د کمبوتات د ولایاتو پوره کو او ډیر زر یې پوره کو، هغه که د پرسونل کمبوتاتي او که د سامان آلاتو کمبوتاتي. نو په اول قدم کې څو 15 مهم ولایتو کې موږ د پاسپورټو کار شروع کوو د څو راتلونکو ورځو کې، او په آینده کې به بیا په عموم کې په ټول افغانستان کې په ټولو ولایاتو کې موږ د پاسپورټ کارونه شروع کوو، خو په دې کې به یو څو ورځې لګیږي. د طالبانو په حکومت کې تاسو د ګوتو په شمیر ادارو څخه یې چې خپلو ښځینه کارمندانو ته مو کار ته د ستنېدو بلنه ورکړې ده او دا مهال درسره کار کوي، د دوی کارونه څنګه روان دي؟ څومره یې هغه کاري فضا او شرایط تاسو ورته برابر کړي دي؟ څومره کارمندان چې موږ په اداره کې موږ بیرته خپلو کارو ته راوغوښتې، د هغې دپاره موږ ځان ته شعبه ورته تعیین کړه، هغه په اسلامي حجاب کې دي، او څومره مراجعین غوښتونکي چې ښځینه دي د پاسپورټ د اخیستلو دپاره راځي، نو د بي په بایومتریک او کنټرول شعبې ټولې په هغه د ښځینه کارمندانو د طرف نه کیږي، هلته نارینه هیڅ وجود نه لري. نو ډیر په ښه اخلاص سره د ښځینه کارمندانې، ځکه چې دوی خپل کار ته ډیر ژمنې وي او په کار هم ښه پوهېدې، نو خوښ هم دي او کار هم ډیر په اخلاص کوي، موږ هم تر مطمئن یو. نو که چیرته تاسو خوښ یې د ښځینه کارمندانو له کار نه او همکاري کوي در سره، یو لوی پیټی پورته کوي د کار در سره، نورو ادارو ته مو څه سپارښتنه ده چې ښځینه کارمندان یې راوغواړي؟ ځکه تر اوسه په ګڼو ادارو کې ښځینه کارمندانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې کار پیل کړي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابو او د وزیرانو او ریاست الوزرا د وزیرانو شورا دوی په مشترکه د علماو یو کمیټۍ جوړه کړې ده، د سپینګیریو علماو مخورو نه یو کمیټۍ جوړه کړې ده، هغه په دې باندې لګیا دي چې څومره پورې کولی شي. ما په فکر باندې دوی به هغه فیصله کوي چې د افغانستان د ځورېدلي ملت که خیر وي، نو معلوم به شي چې دغه د علماو او د مخورو او د پوهانو چې کومه کمیټۍ ده دا به یو څه وخت دربر ونیسي، نو د دوی فیصلې ته به انتظار شو چې څه فیصله کوي. خو زه فکر کوم چې هر هغه فیصله به کوي چې په هغې کې د افغانانو خیر وي او اسلام او د اسلام څومره قوانین چې دي هغه تر پښو لاندې شوي نه وي. د مامورینو د معاشونو مسله یوه جدي ستونزه ده. له تېرو څو میاشتو راهیسې دولتي کارمندانو معاشونه او تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي، له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ستاسو مامورین به هم له دغه ستونزې سره مخ وي. د پاسپورټ د ویش او د تاسو د پرچارو باندې د مامورینو ته د تنخواګانو نه ورکولو څه اغېز کړی دی؟ د بده مرغه په دې هکله به دومره ووایم چې د موږ د کارمندانو بلکې په عموم کې د افغانستان د ټولو کارمندانو د ټولو ادارو 2 میاشتې 3 میاشتې معاشات هغه تیر حکومت غصب کړي او د ځان سره یې وړي دي. خو د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو فیصله کړې ده چې دغو مامورینو ته به موږ هغه معاشونه هم اجرا کوو. او لنډه او ژوندۍ بیلګه یې زه تاسو ته وایم چې ما د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست وزیر سره د خبر یاد کړه، هغه ما سره واده وکړه چې هغه د تیرو میاشتو چې تیر حکومت پیسې د دې نه وړي دي او غصب کړي دي، هغه معاشونه هم موږ ورته اجرا کوو، خو په نوبت سره به ورته اجرا کوو، په یو ورنه په 1 او 2 او 3 وارو به اجرا کوو.